په دې سربیره نور خبرونه هم شته. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. زه رسول صالح یم. بیجینګ سبا د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د دریو هیوادونو لوړپوړي چارواکي به د خوښې وړ مسایلو له هغې ډلې د سولې او ټیکاو او سیمه ییزې همکارۍ په اړه هم خبرې وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي بیا وایي واکپال حکومت باید په ورته غونډو کې د هیواد سیاسي انزوا څخه د مخنیوي لپاره له بېلابېلو هیوادونو سره پر رغنده تعامل ټینګار وکړي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزې غونډې څخه د بیجینګ کوربهتوب. پاکستاني رسنیو د رسمي سرچینو له قوله اعلان وکړ د بهرنیو چارو وزارت واکپال امیر خان متقي د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای به په دې غونډه کې پر بېلابېلو مسایلو له هغې ډلې سولې، ټیکاو او سیمه ییزو همکاریو خبرې وکړي. د دې غونډې موخه د سوداګرۍ، سیمه ییز امنیت او متقابله پراختیا برخه کې د دریو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پیاوړتیا ده. د مذاکراتو په لړ کې به د بهرنیو چارو وزیران دغه راز د ترهګرۍ ضد همکاریو پیاوړتیا او د بنسټیزو او د سوداګریزو دهلیزونو له لارې د نښلون زیاتوالی وڅېړي. نشست‌های سه جانبه مثمر است به شرطی که پاکستان صادقانه عمل بکنه، با خاطر که همکنون 10% بالای مالای ترانزیتی افغانستان اونا مالیات خود اضافه کردن. بنان پاکستان در هیچ سیاست خود صادق نمی باشه. په ورته مهال یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان واکپال حکومت باید په ورته سیمه ییزو غونډو کې بېلابېلو هیوادونو سره پر رغنده تعامل ټینګار وکړي تر څو چې افغانستان له سیاسي انزوا څخه ووځي. روی تعامل اقتصادی سیاسی صحبت شود، من فکر میکنم به نفع امارات اسلامی است و چون اکثرا کشورها امروز روی تضاد منافعشان داره کار میکنن و امارات اسلامی اگر در این نشست ها یا در این اجلاس ها چه اجلاس های منطقوی است و چه اجلاس های فرامنطقوی حضور پیدا میکنه، باید صحبتش به این باشه که یک اجماع منطقوی در خصوص افغانستان شکل بگیره. در کل اشتراک مقامات افغانستان در نشست‌های منطقوی در صورتی که برنامه داشته باشه و یک پیشنهاد خوبی یا بنابر منافع خود و بنابر منافع جانب مقابل یک میکانیزم تدابیر داشته باشه، این فرصت است و به نفع افغانستان است. د دریو لورو ترمنځ د درې اړخیزو مذاکراتو لومړی پړاو د مې میاشتې په 10مه نیټه کابل کې ترسره شو. اقتصادي همکارۍ، امنیت او سیمه ییز ثبات د کار په اجنډا کې وو. نړیوال بانک اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپل پاتې پورونو ورکړې ته چمتو دی. د مالیې وزارت وایي دغه بانک دغه اقدام اسلامي امارت سره د دوامداره خبرو اترو وروسته نیولی دی. په ورته مهال د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي بیا په افغانستان کې د نړیوال بانک د فعالیتونو بیا پیل د هیواد په اقتصادي ودې او د دې بانک تر څار لاندې د پراختي پروژو بشپړېدل مهم ګڼي. په افغانستان کې د نړیوال بانک د پاتې پورونو د پرې کولو لپاره د دغه بانک د چمتووالي اعلان. د مالیې وزارت وایي د دې بانک مسؤلینو اسلامي امارت سره له دوامداره خبرو اترو وروسته هوکړه کړې ده څو په افغانستان کې لوجستیکي او ودانیزو شرکتونو لپاره خپل 50 میلیون ډالري پورونه په 4 پړاوونو کې ورکړي. د مالیې وزارت له لوري د نړیوال بانک د استازو سره د دوامداره خبرو او اړیکو په پایله کې نوموړی بانک دې ته چمتو شوی دی چې په افغانستان کې د خپل پورونو د ورکړې لړۍ پیل کړي. نړیوال بانک د افغانستان د لوجستیکي او رغنیزو شرکتونو د تثبیت شوي ارقامو له مخې شاوخوا 50 میلیونه ډالره پوره وړي دي. د مالیې وزارت دغه لړۍ یو لوی مالی پرمختګ او د پراختۍ پروژو احیا، د کاري فرصتونو رامنځته کېدو او د ملي اقتصاد پیاوړتیا لپاره یو ګام بللی دی. اقتصادي کارپوهان هم افغانستان ته د نړیوال بانک بیرته راستنېدل د پراختۍ پروژو مخته وړلو او د دې بانک تر څارنې لاندې د نیمګړو پروژو پلي کولو لپاره لوی ګام بولي. برگشت بانک جهانی و آغاز تقریبا تادیه او تادیاتی که باید انجام شود و انجام نگرفته بود، مانند قرض بالای مانده و برای سرمایه‌گذاران و کسب قراردادی‌ها، خودش یک گام کلان است به منظور ازی که بتونه یک منابع پولی که ضرور است بر از او قراردادی‌ها و سرمایه‌گذارها
ایجاد شود. اثرگیری فعالیت‌های بانک جهانی در افغانستان میتونه به سود افغانستان باشه، چون اکثریت پروژه‌ای که در جمهوریت نیمه کاره و یا هنوز تطبیق نشده بود اینا دوباره تطبیق میشه و نتیجهش هم اشتغال ضعیف میاد و همچنین اکثریت شرکت‌هایی که با بانک جهانی کار کرده بودن و پولایشان مانده بود، در صورتی که پولای زنا دوباره پرداخت شود بدون شک این شرکت‌ها دوباره روی پای خود ایستاد خواهد شد و در تطبیق پروژه‌ها در آینده همکاری زیاتره خواهد کرد. نړیوال بانک د اسلامي امارت له بیا ځلې واکمنېدو څو ورځې وروسته په افغانستان کې د خپلو پروژو لپاره د بودیجې پرې کول وځنډول. دغه بانک وړاندې د مواصلاتي بنسټیزو، د انرژۍ تولید، کرنې، روغتیا او ښوونیزه برخه کې ګڼې پروژو څخه یې مالي ملاتړ کوو او اعلان یې کړی و چې په تیرو 12 لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې او پراختیا لپاره څه باندې 15 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د کانیزو توکو د کارپوهانو او څیړونکو دویمه نړیواله غونډه کې د ګډون په مخه ایران ته ولاړ. د قانون او پټرولیم وزارت وايي هدایت بدري به د دې سفر په ترڅ کې د بیلابیلو شرکتونو له اساسو سره او پانګوالو سره هم وګوري. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي بیا د هیواد د قانونو پر سر د پانګونې راجلبول او د هیواد په اقتصادي وده کې مهم یادوي. د کانیزو توکو د کارپوهانو او څیړونکو دویمې نړیوالې غونډه کې د ګډون په موخه ایران ته د قانونو او پټرولیم وزارت واکپال هدایت الله بدري سفر. د قانونو او پټرولیم وزارت وايي ښاغلی بدري به دغه هیواد ته د خپل سفر په ترڅ کې له یو شمېر سوداګرو او پانګوالو سره وګوري او د افغانستان د قانونو برخه کې د پانګونې فرصتونو په اړه بحث او خبرې وکړي. تمه ده چې په دغه سفر کې به ښاغلی بدري صاحب په یاد هیواد کې د کاني موادو د کارپوهانو او څیړونکو دویمه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. همداراز به د یاد هیواد قانونو برخې مسؤلینو د بیلابیلو شرکتونو له استازو او پانګوالو سره هم لیده کاته ولري چې په دغه لیدنو کې به د لوړ خیزو همکاریو پر پیاوړتیا، د افغانستان په کاني ظرفیتونو، د قانونو په برخه کې د پانګونې په شته فرصتونو بحث او خبرې وکړي. وړاندې یو شمېر ایرانی خبري اژانسونو ویلي و چې د دې هیواد پانګوال افغانستان کې د اوسپنې پر کانونو 15 میلیارډ ډالر پانګونې ته چمتو دي. افغانستان کې د ایران سفیر علیرضا بیګدلي ویلي و چې افغانستان کې ډیری کانیزي سرچینې د دوو ګاونډیو هیوادونو همکارۍ لپاره مناسب فرصت دی. یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم وایي د افغانستان د قانونو پر سر پانګونه د هیواد اقتصادی وده کې مستقیم اغیزه لري. این سبب ایجاد انگیزه میان تجار داخلی و خارجی هم میشه و همچنین ما میتونیم کسب تجارب کرده باشیم. کشور ایران هم یکی از کشورهای مقتدر اقتصادی است در نوع خود. هر چقدر که روابط خوبتر ما داشته باشیم، البته بنا به جو حاکم و شرایط حاکم که سایر روزانه ها تا جای مسدود است، ما میتونیم که از این روزانه به سود اقتصاد ما بهره لازمه برده باشه. پیمانی که روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه و جهان وسیع‌تر میشه، به همان پیمانه میتونه که در راستای افزایش اعتبار سرمایه‌گذاری در افغانستان ما سر و قشر و در کنار از این سبب میشه تا فرصت‌های موجود سرمایه‌گذاری در افغانستان به سهم جهانیان برسه که در کل با سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان هم میتونه از وابستگی افغانستان در ابعاد مختلف جلوگیری بکنه. اسلامي امارت په کراتو ټینګار کړی چې تر بل هر وخت په هیواد کې د پانګونې لپاره شرایط برابر شوي او حکومت د خصوصي برخې او کورنیو او بهرنیو پانګوالو برنامو څخه ملاتړ کوي. د خبرې ټولګې دوام ته ښه راغلاست. د ترکیې په مالی ملاتړ سره د کابل مرکزی کتابتون کې د مطالعې 2 سوالونونه ورغول شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلین د ترکیې هیواد له دغه اقدام په هرکلي سره په هیواد کې د مطالعې فرهنګ پر پراخېدو ټینګار کوي. په افغانستان کې د ترکیې د پراختیا او همکارۍ ادارې مسؤلین هم په دې برنامه کې مطالعه د خلکو ترمنځ د ودې او پرمختګ لامل ګڼي. د کابل مرکزی کتابتون کې د ترکیې لخوا د مطالعې د 2 سالونونو بیا رغونه. په دې برنامه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلین بیلابیلو برخو کې د ترکیې هیواد همکاریو څخه په هرکلي سره هیواد کې د مطالعې فرهنګ پراختیا پر اهمیت ټینګار کوي. دلته اوس د کتاب، د کتابخانې، د ماشومانو د هر سن لپاره د مطالعې لپاره دغسې محافل جوړیږي. نو څوک چې په دغه برخه کې کومک کوي لکه د ترکیې د هیواد د اتکا مؤسسې په استازیتوب باندې، نو دا د موږ
د افغانانو لپاره د دې نظام لپاره د ویاړ او فخر ځای ده. کتابتونونه د ټولنې فکري زړه دی. دا هغه ځای دی چې انسان د خام فکر له مرحلې څخه د تحقیق، تحلیل، ژورتیا او بصیرت دنیا ته ننوځي. کتابتون زموږ د ماشومانو، ځوانانو او څېړونکو لپاره د ودې، پوهنیزې وړتیا او ارزښتونو د زده کړې یو لوی بنسټ دی. په ورته مهال افغانستان کې د ترکیې د همکارۍ او پراختیا بنسټ مسئولین هم مطالعه د هیوادونو پرمختګ او ودې لپاره مناسبه چاره یادوي. Bugün ise çocuklarımızın geleceğini inşa etmek adına çok değerli bir adım atıyoruz. د ترکیې بنسټ په وروستیو کال کې په افغانستان کې د روغتیا، اقتصاد، ښوونې، ټولنیزو پوهنې، کرنې او مالدارۍ برخو کې بیلابېلې پروژې پیل کړي دي. موږ ژمن یو چې دغه همکاریو تر راتلونکي کال لپاره هم دوام ورکړو. له دې وړاندې هم د ترکیې یا تیکا د همکارۍ او همغږۍ ادارې په ځینو نورو ولایتونو له هغې ډلې هرات او سرپل کې د کتابتونونو له بیا رغونې او په دې برخه کې ځوانانو ته د لازمو اسانتیاو له برابرېدو خبر ورکړی دی. په بلخ کې د کتاب او کتاب لوستنې ځانګړې اونۍ په مناسبت د کتاب یو نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د کتاب لوستلو فرهنګ ترویج په مخه جوړ شوی دی او د 3 ورځو لپاره به د لیدونکو پر مخ پرانیستی وي. په ورته مهال دغه نندارتون ته یو شمېر ورغلي کسان د خلکو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ لا پیکه کېدو اندېښنه څرګندوي او ورته نندارتونونه آن په کلیو کې د پراخېدو غوښتنه کوي. د کتاب اونۍ را رسیدل او په بلخ کې د دې اونۍ په پار د کتاب د نندارتون جوړېدل د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو شمېر کتاب پلورونکو او ناشرانو سره په همغږۍ په مزار شریف کې د مطالعې د فرهنګ ودې لپاره یو 3 ورځنی نندارتون جوړ کړی دی. د مسؤلینو په وینا په دې نندارتون کې تر بیلابېلو سرلیکونو لاندې څه د 5,000 ټوکه کتابونه نندارې ته ایښودل شوي دي. نندارتون چې نیول سوی یو ډېر ښه پیغام د ځان سره لري. د کتاب لوستلو او د کتاب سره د مطالعې د بلدتیا په خاطر د دغه دود، د دغه کلتور د ترویج په خاطر نننی نندارتون نیول شوی. دغه نندارتون ته یو شمېر راغلي کسان هم له دې برنامې څخه په هرکلي سره هغه مطالعې ته د هیوادولو په ځانګړې توګه د ځوانانو هڅونې لپاره اغېزناکه یادوي. دوی دغه راز په کلیو کې د ورته برنامو د پراختیا غوښتونکي دي. باید از طفولیت ما اطفالمون با وجود که دستش موبایل، قبل از اینکه موبایل بتیم قلم و کتابچه بتیم، کتاب بتیم، اونا را راهی مدارس، مکاتب، کتابخانه هایی که در اونجا مطالعه می باشه روانه کنیم. بهتر است که اطلاعات فرهنگ ما در این راستا تلاش بیشتر بکنن دیگه، با ولسوالی ها همچون فعالیت ها را آغاز کنن که جوانایی که در ولسوالی در اطراف هست اونا هم آگاه کنن، آنچه که به ذهن خود دارن اونا را به نمایش بگذارن. په همدې حال کې یو شمېر خپرندویان او د کتاب پلورونکي هم مطالعې ته د لیوالتیا له پیکه کېدو، د کتاب د چاپ او خپرېدو کمېدو څخه خبرې کوي او په دې برخه کې د حکومت د ځانګړې پاملرنې غوښتونکي دي. وضعیت نشر و صنعت نشر وضعیت مطلوب و قابل قبولی نداره و مراجعه مردم، عموم مردم، همینطوری که در صحبت‌ها و سخنرانی‌ها اشاره شد، با توجه با وضعیت امروز و توجه جوانان و مردم به فضای مجازی، به فضای دیجیتال و رسانه‌ای بسیار کم شده. از او جوانا و نوجوانایی که کتاب می‌خوانند در طول سال بیشتر مطالعه دارند و اهل مطالعه هستند، اینها تشویق شوند تا اینکه ما فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را ترویجی بیشتر داده باشیم. بل پلو د بلخ د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مطالعې د فرهنګ ترویج او د کتاب لوستنې لا ډېرو برنامو ترسره کولو لپاره له هڅو ډاډ ورکوي. ما باید در تلاش هستیم که از راه‌های دیگر استفاده بکنیم که تا جوانان بیشتر مطالعه بکنن و ایرایی که برای تنوع و پیشرفت است اینا ایران را تعقیب بکنه و مطالعه بکنه. د غوی میاشتې وروستۍ اونۍ د کتاب او کتاب لوستنې اونۍ په توګه نومول شوې ده او هر کال د کتاب د نندارتونونو په ترسره کېدو سره دغه اونۍ نمانځل کیږي. له ټولنیزو شبکو په ځانګړې توګه ګرځنده موبایل څخه کارونې مطالعې ته د ځوانانو لیوالتیا کمه کړې او اندېښنې یې له ځانه سره لرلې دي. خبرونه مو همدومره و، له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې جاري.